نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. نن درس قرآن کې د 21مې سپورې مکمله خلاصه بیانېږي. الله تعالی د دغه سپورې په شریک دا خبره بیان کړې دو یی چې مبلغ سړی ته د دوی خبرې ډیر زیات اهتمام کړل پچار دي. اتل ما اوحي الیک من الكتاب واقم الصلاه. د دین دعوت ورکول ول داعی او د واز نصیحت کړل ول واعظ یخته پچار دو چې هغه د دوی شاینه ډیر زیات اهتمام وکړو. نمبر 1 د قرآن کریم تلاوت. نمبر 2 د المنځ اهتمام کړل. صرف المنځ کړل دا کافی نه دی بلکې د المنځ اهتمام کړل دا ضروری دی ځکه چې المنځ دا انسان د فحش ګناهینه او د منکر نه بچ کوي. منکر هغه ګناهینه تویي چې د یخ په حرمت باندې شرعي دلیل موجود وي او فحشا هغه ګناه تویي چې هر عقلمن سره هغه بد او نامناسب وګڼي. نو کچیر یو کاس د المنځ اهتمام کو د قران کریم تلاوت کو بیا د الله تعالی دغه ګناهینه بچ کوي. بیا مخکې د هجرت حکم الله تعالی بیان کړی دی. اول صحابه کرام ته په مکه مکرمه کې په دین باندې تاګ د پورا ډیر زیات مشکل و. بیا الله تعالی دایته د صبر تعلیم ورکو د استقامت تعلیم ورکو. خو په دغه ځکه الله تعالی دا خبره بیانوي چې کچیرته توستا په وای علاقہ کې په دین باندې تاګ مشکل وي د الله تعالی عبادت ته څه پورا مشکل بیا توس داس کوي چې بل علاقہ ته لور شي پاکه توس د الله تعالی عبادت کوي چې پکې ما کې توس ته پورا په دین باندې تاګ اسون وي او داسې الله تعالی دا خبره بیان کړی چې ان ارضی واسعه فایا فعبدون ځکه چې د مون ځکه دا ډېر وسیدو چې چیرې توس عبادت کړل غوړي عبادت کوي. بیا چې کله هجرت حکم الله تعالی ورک بیا ځنه خلک په ذهن کې دا شبهه پیدا شوله چې میش خو وس په دغه علاقہ کې خپل تجارت ترتیب جوړ کړی دی سیټ کړی د تجارت. بیا چې کله میش هجرت وکي بیا میش ولته تجارت ترتیب څنګه برابروي. بیا الله تعالی دا خبره ورته بیان کړی دی چې په دنیا کې مو ډیر جناور پیدا کړی دي خو کیم جناور هم چې د یو ځینه بل ځای ته د خپل ځون سره رزق نوري بلکې ولا تزخپل یک کاست رزق ورکاو. بیا هغه کاس چې هغه د مود اطاعت او د مود مرزي د پر خپل وطن پرېږدي بیا زیخ کاست رزق ویل نه ورکاو. الله تعالی دغه شبهه جواب هدل تا ورکا. بیا دا سوال چې مشرکین دا کله په سفر باندې تل په کشتۍ کې سوري په سمندر باندې وي بیا چې کله په کشتۍ په خاطر کې رغله ډیبېدل او بیا ودی د الله تعالی نه دا وکړه په اخلاص سره دا وکړه الله تعالی د دې دا قبول ولا. دغه وجه دا نه دو چې الله تعالی د دې داو قبیله کړه زکات چې د مؤمنین وي ایمان وروړای نه ایمان نه وروړای بلکې د دې په داو کې دمر زیات اخلاص او چې د دې په دغه وخت کې د عقیده جوړه شوله چې په دا مشکله مرحله باندې تیرول په دغه مشکل زینه بچ کول دا صرف د الله تعالی چاردو الله تعالی نه بغیر د بل هیڅ چار نشته. نو د دې په زړه خو لاګیدل چې حق د خو الله تعالی دی خو بس د په زړه کې زیدو چې الله تعالی بیا ورسته نه مونږ دین نه اختیارو دغه د وجنه الله تعالی د دغه غلط سوچ تردید هم بیان کړی دی د غلط عادت تردید هم الله تعالی بیان کړی دی او چې کله الله تعالی د باج کړل بیا په ان بعد د بیا سرکشي اختیار کړل بیا د بتونه عبادت کړ بیا نه فرمانی کړل نو د الله تعالی صرف په دا وجه بچ کړی دی چې د اخلاص سره دا هوا او په دغه کې د عقیده دا جوړېدل چې صرف میج الله تعالی بچ کولای شي. دا مخکې بل سورته سورۃ الروم دا ته سورۃ روم زکه ویایي چې دغه سورۃ په شریک د ایرانیونو په مقابله کې رومیون ته الله تعالی پیشنګویی د فتح ورکړی و چې هغه په وکول نه بعد هغه فتح حاصله شوله او دغه مناسبت په وجه سره دغه سورۃ ته سورۃ روم ولل کیږي. او دغه سورۃ په شریک الله تعالی د پیشنګویی جوړ کړی و چې یغه نه دوی خوشخبری ذکر دی. دوی خوشخبری مرادی و خوشخبری خدا دو چې څو کلونه بعد و اهل روم ته په ایرانیون باندې فتح حاصلېږي. د روم نه مراد اهل کتاب دي عیسایون دي او فارس چې کوم خلکو د ایران چې کوم خلکو هغه آتش پرستو یغه د یور عبادت. بیا داسې وشول چې په وکولنه بعد روم ته الله تعالی فتح ورکړه او داسې په د غارز باندې دومره خوشخبری دا و چې په د غارز باندې مسلمان ته او مشرکین باندې فتح حاصلېږي. هغه د جنگ بدر په ذریعہ باندې ولته مسلمان ته فتح حاصله شوله.
بیا مخکې دا خبره بیان کیږي چې په دغه وخت کې په دنیا کې دوه سپر پاور مخامخ وي سره، روم او ایران. دا روم چې کوم دي دغه عیسایون وي او اهل کتاب وي، او چې کوم ایرانیون وي دغه آتش پرست وي. او دا څه وشو چې همیشه د پوره و دغه ایرانیون په رومیون باندې فتح حاصلوله، همیشه او ایرانیون ته فتح ملاویدله، رومیون ته شکست ملاویده. او دله په مکه مکرمه کې مشرکین چې کوم یغه د ایرانیون همدردی ورته حاصله و، بیا ویغه داس ول مسلمون ته تکلیف ورکوه چې وکسه د مجبورینه دي نن هغه د رومیون ته بیا شکست ورکوه، وکسه د مجبورینه رومیون ته بیا شکست ورکوه، داسې و د مسلمون ته تکلیف ورکوه. بیا داسې وشول چې کله دا آیات را نازل شو، بیا په یو وخت نه بعد څو کلونه بعد روم ته الله تعالی غلبه ورکړه. او بیا په یو وخت کې د نږدې وخت پورې اول خو بالکل د غلبې امکان نه و چې رومیون ته دا غلبه حاصله شي. بیا په دغه وخت کې د کافر مشر ابی ابن خلف دغه د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره یو شرط ولګاوه. ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته ویل چې کچیرې په نکولا کې د نه رومیون ته غلبه حاصله شي بیا وزه تو ته سل یې شون درکوه، او کچیرته په نکولا کې د نه مسلمون ته د رومیون ته غلبه حاصله نشي بیا په دغه وخت کې ته سل یې شون متر کوي. په یو وخت کې د جانبین د طرفانه دوی سره طرفانه د شرط لګولې اجازت و ولته حرمت نه ورغلی. بیا داسې وشول چې کله دغه شرط ولګېد ابوبکر صدیق رضی الله عنه د شرط قبول او وکولنه بعد روم ته الله تعالی غلبه ور نصیب کړه په ایرانیون باندې. بیا په دغه وخت کې ابی ابن خلف مړ شوی و او د زامن چې کیمی یغه د خپل پلور شرط پیرک ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته سلی شون ورکړل. بیا په یغه وخت کې د شرط لګولې ممانعت رغلی و. بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام ابوبکر صدیق ته وویل چې دا سوکه د غي شون ټول صدقه کا. دا خبره خو په دې کې ختم شوله. مخکې بیا الله تعالی دا خبره بیانوي ظهر الفساد فی البر والبحر. دغه آیات نه خدا معلومیږي په ظاهره چې په دنیا کې کیمو انسان ته تکلیف ورشي، کیمو انسان په مصیبت کې مبتلا وي، پریشانی کې وي، هغه د اعمال وجه وي. بیا خلک دا اعتراض کوي چې پیغمبرون ته چې کیم تکلیف ورشوی و، پیغمبرون باندې کیم مصیبتین رغلی وي، او په نیک خلک باندې اولیاء باندې صحابه کرام باندې کیم پریشانی مصیبتین رغلی وي، آیا دا هم د دې اعمال وجه دو؟ بیا الله تعالی دغه اشکال جواب ورکړی دی چې کیم یو انسان باندې مصیبت روشي دا ضروري نه دو چې د اعمال دی وجه نه وي، بلکې کله کله الله تعالی انسان په ازمایش کې اچوي چې دا څومره په یبه کې دی، او بیا الله تعالی د یغ ازمایش ته وجه نه انسان مرتبه د چګوي. او پیغمبرون ته چې کوم مصیبت یا تکلیف ملاو شوی و هغه د دې اعمال وجه نه و، ځکه چې د میز د عقیده دو چې پیغمبر هر پیغمبر د معصوم د نه ګناه کېدلای نه شي. او دغه صرف مقصد ازمایش و چې دغه څومره په یبه کې او څومره برداشت دی کړل شي. مخکې بل سورت لقمان. دغه سورت لقمان ځکه وایي چې په دغه کې حضرت لقمان خپل زوی ته څو نصیحتونه کړي وي، دغه وجه نه دغه سورت لقمان ولیدل کیږي. او ومن الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله. نظر بن حارث دا مشرک و. دا الله تعالی خبره بیان کړی دو. دا یو د تجارت په مقصد باندې ډېر لري ملک ته سفر کې بیا ولته چې کیم زوړه بادشاهون وي، د یغه کہانی د یغه کیسې چې کیم کتابینه ملاویدل ا کتابینه و د وخص او داسې چې کیمه وینځو وي هغه د وخصل او وروړلې بیا وداس کړ چې د ماکی ول خلق سره جمع کړل او دا ورته ویل چې محمد صلی الله علیه وسلم دا توسته د عاد او د سمود واقعي بیانوي، د یغه کہانی بیانوي، او داسې د زړی خلک کہانی ته بیانوي. مترشی زه توسته صحیح کہانی بیان کوم، روغه کښلې کہانی ته بیان کوم، مزیدار کہانی توسته بیان کوم. د نظر بن حارث صرف مقصد دا و چې خالق نبی علیه الصلاۃ والسلام پرېږدي، په د باندې ایمان نه وروړي او د الله تعالی کلام قرآن کریم دا هم پرېږدي. بیا الله تعالی دا خبره بیان کړې دی چې داسې خلک د پوره ډېر دردناک عذاب دی
چې هغه لرې ملک ته لور شي بیا هلته ولته هغه شی نه واخلي د هغې شی په وجه باندې دا خلک د الله تعالی نه مایوسه کوي په سټ کوي. بیا حضرت لقمان دا پیغمبر نه بلکې نیک بزرگ انسانو. بیا دغه خپل بچی ته څو نصیحتونه کړي وي. دا ورته ویلي وي چې ته شرک مه کوه، شرک دا ډېره غټه ګناه ده. او داس که چې یو وړوکی شی هم وي دا بیا الله تعالی واپس راوړلی شي. او داس ته لالچ مه کوه او داسې لمینځ قایمه وه او د خلکو سره په خواشوله ټنډه میلاویږه او داسې ډېر نصیحتونه لقمان چې کومې خپل بچي ته الته کړي وي. دغې د وجې نه دغه صورت ته صورت لقمان وایي. بیا مخکې الله تعالی دا خبره بیانوي چې د 15 شی نه علم بالخصوص ته متدی. هسې خو د هر شي علم الله تعالی ته شته. الله تعالی عالم الغیب دی. او دا 15 شی نه بالخصوص دلته ځکه ذکر کړي دي چې په دغه وخت کې ډېر خلک نجومیونه نه دا پوښتنه کوي یا نجومیونه او دا خلک ګمراه کول چې دغه شی علم داسته دا داسته دا داسته. الله تعالی د خبره تردید کو چې دغه شی نه بالخصوص علم صرف متدی مون علاوه بل چاته علم نشته. ان الله عنده علم الساعه، د قیامت علم دا صرف متدی مون بغیر بل چاته د قیامت علم نشته. او وينزل الغيث او د وراول دغه علم هم صرف متدی چې کله زوریز رواله کله ور رواله ما کله زوریز رواله خو ور نوي کله وریز نوي او ور وي داسې هم د علم صرف الله تعالی ته دی بل چاته نشته. ويعلم ما في الارحام او دغه علم چې د ښځې په حمل کې تشی دی بچای دی بچای دو نیک دی بد دی وړوکی دی ستر دی صحیح دی څرنګه دی دغه ټول علم متدی. نن سبا د الټراساوند په ذریعه باندې خلک دغه معلوموای شي خو هغه صرف دا معلوموای شي چې دا هغه ژوندکی دی یا ژوندکی روغ دی او که خراب دی. باقي دا خبره چې د ښځې په رحم کې نطفه وي د دغه علم چاته نشته. دغه علم صرف الله تعالی ته دی. د نطفې سره په نطفه نه مخته نطفه نه وروسته دغه ټول علم الله تعالی ته دی. او داسې چې دغه بچی و نیک وي او که بد وي دغه و اسلام وروړي نه وروړي او دغه بچی چې کوم دی کله مړ کېږي د کومه وخته پر دا ژوندی وي دغه ټول علم صرف الله تعالی ته دی. الله تعالی بغیر بل هیڅ چاته علم نشته. او بله دا خبره چې کوم یو انسانو سبو تشی ګټي څوره خرڅ کوي دغه علم الله تعالی ته دی. او کوم سړی په کوم ځای کې مړ کېږي دغه علم هم صرف الله تعالی ته دی. دا صورت ختم شو. مخکې بل صورت ته سورة الاحزاب. سورة الاحزاب ته احزاب ځکه وایي چې په دغه صورت کې د غزوه احزاب تذکره الله تعالی بیان کړی دو. دغه د وجې نه دغه صورت ته سورة احزاب وي. او دا خبر الله تعالی بیان کړی دو ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. په عرب کې درې خبره مشهور وي. اوله خبره خدا دو چې کیم یو انسانو سمجدار او د دماغ په ځیبوندې وي د یوه خبرې و ولې ته ورسېده بیا خلک ویل چې د دغه سړي دوه زړونه دي. لکه نن سبا چې څوک وایي چې یاره د مو یو زړه دا غوړي او بل زړه مې دا یایي یو زړه مې دا وایي او بل زړه مې دا وایي. حالانکه دا خبره غلطه ده. د انسان زړه یو دی خو د ده رای چې کومه ده هغه دوی دي. د انسان یوه رای دا وي او بله رای هغه وي. داسې الله تعالی د دغه خبره تردید وکړو چې مو د یوه انسان په جسم کې هم دوه زړونه نه دي پیدا کړي بلکې صرف یو زړه پیدا کړی دی. دومره خبره دا ده چې عربو کې دا خبره مشهوره وه چې کله د خپلې ښځې ته داسې وي چې ته به مو نه داسې لکه د مور شمزۍ. او دغه بیا خپله ښځه د همیشه دپاره د ابد دپاره وایي داسې ګڼله لکه خپله مور. لکه څرنګه چې په انسان باندې خپله مور حرومه ده د همیشه دپاره داسې خپله ښځه هم د همیشه دپاره په ځان باندې حرومه ګڼله. الله تعالی د دغې خبرې تردید هم بیان کړی دی. حالانکه د څه وخت دپاره د هغه حرمت وي هغه زهر حکم یې په نه بعد بیا یغ دپاره بیا حلالیږي. او درېمه خبره په دې کې دا مشهوره وه چې کوم یو داسې بچی و هغه و دی خپل نوم په یې شو چې دا د مور ځای دی. حقیقي ځای نه و اس په نومو ځای و چې هغه ته متبنه وایي. او دغه خبره هم تردید الله تعالی بیان کړی دی. بیا دوی داس کړل چې دغه متبنه دا دوی حقیقي ځای ګڼو او چې کله هغه ځای مړ شو یا تعلق ورکړه ښځه ته بیا د هغې د ښځې سره دوی نکاح نه کړله. ځکه چې لکه څرنګه چې د حقیقي زوی د ښځې سره نکاح صحیح نو داسې دغې د هغې سره نکاح نه کړله. الله تعالی د دغې درې سره خبرې د تردید بیان کړی دی.
بیا مخکې د غزوه خندق موقع په دغه ځای کې الله تعالی په ترتیب سره دا واقعه بیان کړي دو. مشرکین ته چې کله په بدر کې شکست ملاو شو، دوی ته ناکامي ملاو شوله، بیا دوی داسې وکړل چې په دغه ځای کې دوی 15,000 لښکر خلک دا تیار کو او دوی دا اراده وکړه چې په مدینه باندې میج حمله کړي، په مسلمانانو باندې حمله کړي او دوی روغلل. بیا په دغه ځای کې نبی علیه الصلاة والسلام ته پته ولګېده چې دوی میج باندې حمله کړي په مدینه باندې. بیا په دغه ځای کې یو صحابي و سلمان فارسي رضی الله عنه دغه دا مشوره ورکړه چې بهر ته میج یو خندق جوړ کړي. بیا نبی علیه الصلاة والسلام د مشوره ومنله او خندق کې شریک او بیا دا تفصیلي واقعات چې د خندق کې څومره وخت تیر کړ. بهرحال دغه کافر تقریبا یو میاشت د پوره د مسلمانې محاصره کړې وه. بیا الله تعالی په خپل قدرت سره یوه تزه هوا شریک کړه، د هغې د وجې نه هغه مشرکین چې کیمي پټ لوړل. او بیا مخکې په مدینه کې بنو قریظه چې کیمي هغه داسې وکړل چې هغې سرکشي اختیار کړې وه، نافرماني یې کړله. بیا حضرت سعد رضی الله عنه د یخ په مشوره سره بیا داسې وشول چې دی بنو قریظه باندې محاصره وکړه او د دوی چې کوم بالغ کسون وي نارینه هغه یې مړه کړل او چې کوم نابالغ وړکي وي یا داسې ښځونه وي جلکۍ وي دغه یې غلامان او وینځه جوړه کړل. بیا الله تعالی مخکې دا خبره بیانوي یا ایها النبي قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاة الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. چې کله مسلمان ته د غزوه خندق کې او بنو قریظه کې فتح حاصله شوله، بیا د نبی علیه الصلاة والسلام ازواج مطهرات د نبی علیه الصلاة والسلام نه د یوې جایزې مطالبې تذکره وکړله. جایزه مطالبه دا وه چې نبی علیه الصلاة والسلام نه دی د نفقې د زیاتولو مطالبه وکړه، خو دا د دوی دپاره مناسبه نه وه. بیا الله تعالی دا خبره بیان کړې ده چې د توس دپاره دوه اپشن دي، دوه اختیار دي. یو اختیار دا دی چې که چېرته توس داسې غواړئ چې یاره میشته دا پیغمبر میلاو شي، بیا توس د خپلې خبرې نه رجوع وکړئ، توس خپل سوچ پرېږدئ. او که چېرې توس دا ویایي چې میشته دا د دنیا زینت میلاو شي، د دنیا سکون درته میلاو شي، د دنیا خواهشات ته میشته میلاو شي، میشته نفقه زیاته شي، بیا په دغه وخت کې توس دغه دنیا هر شی در ونڅئ، خو نبي علیه الصلاة والسلام توس پرېږدئ. بیا قربان شه په داسې باندې باندې چې دی اول صورت اختیار کړ، دی ویل چې بس صحیح د میژ نفقې مطالبې د زیاتولي مطالبه نه کې میژ نبي علیه الصلاة والسلام اختیاروي. داسې دا ټول تفصیل الله تعالی دلته بیان کړی دی. الله تعالی د میشتو ته د دین سمجھ را نصیب کو او الله تعالی د میشتو د شرک نه او د هر قسم د نفاق نه او د بیمارۍ نه او د پریشانۍ نه میشتو الله تعالی په حفاظت کې وساتي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.